السلام علیکم زما د لر اوبر خوګورونو په زړه پورې مینوالو زه یم ستاسو ملګری خورشید خان خپرونه ده شمشاد و مسافر قدرمن دوستانو خپرونه تاسو خوښوئ خپرونه تاسو ستایئ دې دپاره ستاسو ټولو یو جهان مننه مینوالو نن موږ راغلي یو دیره دوبۍ ته دیره دوبۍ کې موږ د دیره دوبۍ چې کوم ابریز سایډ دی په دې باندې ولاړ یو او دلته به خپلو پښتنو ورونو سره ګورو هغو سره مرکې کوو د هغو سره به زړه خواله کوو هیله ده چې دا خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښېږي خپرونه کې موږ سره سندرې دي ښکلې ښکلې سندرې دي او تاسو باندې به د دغه ځي یو ښکلې غوندې سیل کومه هیله ده چې دا خپرونه به تاسو زموږ د تېر شوي خپرونو غوندې ډېره زیاته خوښېږي او دا خپرونه به د ستاسو د خوښې وړ ګرځي قدرمن دوستانو موږ سره د خپرونې تر پای شېبو پورې ملتیا وکړئ جی قدرمندو کتونکو راغلو بار دوبۍ ته تاسو وکتو چې موږ ډېره دوبۍ نه بار دوبۍ ته راغلو یو درم هم ورکو او په یو درم باندې موږ دلته راورسولو د کښتۍ منځ کې چې کوم سفر دی که نه دا ډېر مزدار دی هلته کې شور ډېر زیات و ما خبرې صحیح طریقې سره کولی نه شوي خو دا یو تاریخي یو کلتور دی چې دی اوسه پرې ساتلی دی او دغسې دی پکې لکه د کښتۍ منځ کې ساتلي دا لکه ډېر وختینی دی ډېرې پخوانی دي زه وایم چې زما په خیال چې زه به نه وم شوی زه خو خود هم نه وی شوی داسې نه یم خبر چې څو زره کاله مخکې نه دا حساب کتاب او دغه چې کوم بازار دی دا یو وړوکی غوندې بازار دی په دې بازار کې چې څنګه باردوبۍ نه راشي دغه ځای ته نه ډېره دوبۍ نه چې څنګه باردوبۍ ته راشي نو دا یو وړوکی غوندې بازار دی په دې بازار کې زموږ د پښتنو ورونو په ګڼ شمېر باندې دوکانونه دي دلته تجارت کوي د کپړې کاروبار کوي نو هغوی سره به نن ګورو مرکه به ورسره کوو هیله ده چې دا درې کسان خو اوس هم ولاړ دي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه ورونو دوستانو لږ غوندې په دې سایډ ته شو ولې دې وخاندل بس ما خو دغسې وخندل که نه یو ځل بیا وخانده د کیمرې ته داسې خاندې نسوارې داسې خبرې مه کوه ما نه بیا ګډې وړې خبرې په کیمرې کې نوم دې څه دی او د کوم ځای خیال ګل مرزق افغانستان افغانستان کې دی افغانستان کې مرزق یم پکتیکا ولایت پکتیکا ولایت یو ته هغه اسلام انکل څه نوم درنه غیل شو خپل نوم ورنه یو شو وروره دا څه کوي اسلام د کوم ځای افغانستان افغانستان کې ولایت ګردیز خپل ولایت نوم هم ونه هېر دی او ته وروره ما نوم شاهجهان دی پکتیکا ولایت د سروزي ولسوالۍ ګلردین د کلي یم دغسې دې ته وایي که نه ځوان داسې خبرې کوه زما نوم سیفلا دی شروع کوټ د پکتیکا ولایت د موږ چېرته م لیدلې په هغه دوکان کې د مخکې مې انټرویو اخیستې وه بیا خو په کار ده چې ته پکې نه وې وروره اول به دې راته ویلي ته ووایه وروره څه نوم دې دی محمد حسن د کوم ځای د پکتیا پکتیکا ولایت یې ښه تاسو پکې ډېر پکې پکتیکا ولایت نه نه ته څه کوې زه هم دغه پشمینه کار کوو د الله د دغه څنګه دی ښه دی والله د الله احسان ده ښه ده ښې پیسې ګټې الحمدلله ډېر او ته وروره موږ هم دغه کار دی پشمینه انشاءالله غیر ده کاروبار کوې او بیا دې هم داسې هغه حساب کتاب دی ګډوډ دی څه چل دی ګرمي ډېره ده که نه ځکه مې ګډوډ کړی ده دا ګریوان وتړه ښه وروره ته راته ووایه ما خپله دغه د پښتنو کار دی ورور کار دی ښه دی شکر الحمدلله الله احسان شکر اوس چېرته روان وې اوس په جومات ته ځم لمانځه ته د کوم لمونځ کوې دی وخت ماښام لمونځ کوم بس اوس قضا دی وروره نه نه ده لا قضا اوس خو جامونه اوس که نه ته یو کار وکړه ته منډه مونځ وکړه بیا راشه ما مه ګنهګاره وه که نه دا مازه ټایم دی او ته ما سره ولاړې که نه که ته مونځ کوې ته مونځ وکړه ښه مونځ ته ټایم شته لمونځ ته یو 15-20 منټ ټایم لري ښه بس ما سره بیا یو 2 منټه خیر دی ودرېږه ښکلې غوندې سندره تاسو ته وړاندې کومه او ډېره ښایسته سندره به هیله ده چې ستاسو ټولو به خوښېږي څه پیغام خپل یار دوست ته ملګرو ته که څه دوا سلام څه ورته ویلی شي بس ما سلامونه ټول ملګرو انډیوالانو ته ورسېږي هر چېرته هغه کوي که نه که هغه افغانستان کې که پاکستان کې که دوبۍ کې ټولو ته زما سلامونه ورسېږي وعلیکم السلام که څه شعر و شاعري کوي هغه هم کولی شي نه بس شعر و شاعري خو نه ده زده خو ملګرو انډیوالانو ته به ټولو ته سلامونه واچوو که چېرته مې الله تعالی دې که څه افغانان څه پښتانه وروڼه دي الله تعالی دې ټول خوشحاله لري امین 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 ټول خپل وطن ته په خپل فضل په الله تعالی دې په خپل فضل او کرم سره ټول خپل وطن ته بوځي خپل وطن او باد کو له دغه مسافرونو سره خلاص
امين 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 وروره بس موږ دا بس استام دا خبرې دي مونږ هم بس دغه دي د خیر سلامونه دي ټول ته ورسې په خیر خیرات سره یو دلته سلامت یو او ډېر خوشحاله یو پکې او نور به څه ته ووایو. ډېره مننه قدرمن دوستانو ښکلې غوندې سندره تاسو ته وړاندې کوم هیله ده چې ستا السلام علیکم. وعلیکم سلام. شرمېږه مه ګوره شرمېږه مه دا ټوپک نه دی کیمره ده بدم دی یریږي ونه یا یریږي یا 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 نوم دې څه دی او د کم دی ما اکبر د پاکستان کې اوسم. پاکستان یم. پاکستان کې کوم دی؟ کراچۍ. کراچۍ. دلته دې څونه وخت وشو؟ هغه یو کال اوس. یو کال وشو. څه کار کوي؟ دا کار کوم. دا څه دی نوم دې نه درځي؟ یا نوم یې نه درځي؟ پشمینا شال. ښه کار ښه دی. ښه دی. وروره تاسو نوم دی؟ زما نوم پرویز دی. پرویز دی. او دا کم دی؟ د کونړ یم. کونړ دا یا کوي ما دا څه وایي هغه ژبه داسې ده. دا پښتو ده دا مونږ چې وایو دا څه ده دا د افغانستان ژبه ده ښه د افغانستان ژبه ده بخښنه غواړم انسان داسې دی لکه بني ادم کله نا کله ترې غلطي کېږي که نه زموږ بسمان هم کېږي که نه او دا ولې دا ګریوان ولې ته راته ووایه دا ګریوان باندې دا خو د پښتون پہچان دی ستا ګریوان ولې داسې نه دی بس د هر چا خپل طبیعت دی که نه پښتون پہچان دا نه دی چې ګریوان به داسې کلاو ساتي دا د پښتون پہچان نه دی که داسې نه ده وروره بالکل صحیح څه راته ووایه څه شعر ووایه څه ټپه ووایه دا شته همدا دی دا کس خو زه پیژنم ښه ستا نوم څه دی نور محمد. نور محمد ته د کوم زه د افغانستان. کوم ځای افغانستان کې د چانخوا. ښه ستا نوم څه دی حمید. حمید د کوم ځای افغانستان. افغانستان کې د کوم ځای چانخوا. مخته شه وروسته څه لګېږي ووایه یو شعر ووایه شاعري نه راځي. ټپه ووایه ټپه هم نه راځي. څه خو ووایه نه راځي. راځي ته راته څه وایې نه راځي. ما شعر ووایه نه ده شاعر سیر شاعري وای از غیرته ګل شو. ښه یو بله خبره ده ما تاسو ټول ولیدئ که نه اوس زه چې دلته را روان وم که نه تاسو ډېرې ژبې زده دي که نه چې کسټمر خپل دوکان ته راغواړي په کومو کومو ژبو کې ورسره خبرې کوي انګلیش کې وای ورته ویلکم بیک یو وان پشمینا شال ټاپ ټي شرټ. انګریزي کې ورته وای. بله کومه ژبه ده بله خو روسي ژبه ده. روسي څه ورته وایي ایدي سودان دلته راشي چا غواړي زه ارزانه شی درکوم که څه غواړي او بیا په جرمني کې ورته کوک مال شاومال غاین چې غواړي دا چې وګوره کوم غاین وګوره نه دا د چا پښتنه ته ووایې دا خو ټولې کنځلې دي نه دي کنځلې ولې کنځلې دا سمه ژبه ده نه دا بدلو ژبه ده که نه او داسې کوک مال راشه کوم غاین بله ژبه وویل بلې ژبې ته واوړه چاینیز ته به کوتای سي نیچناله چرته سي چینکولې راشه که نه چې غواړي نه بیا پښتانه درکې نیچې سما مینځه څه نام دي دی نه داسې یو لس ټکي د هر یو زده دي صحیح شو تاسو ته زه یو ښکلې غوندې سندره وړاندې کړم خوښه هم ده ها ستا خوښه ده ستا کومه سندره خوښه ده چې کومه تا وویله کومه زما خوښه ده ها زه صحیح ده داسې یو دا ټیپ لږ په مزه کوي دا ټیپ لږ په مزه کوي السلام علیکم څنګه چل دی خی جوړ نوم دې څه دی ضیا محمد ضیا محمد نوم دې دی جی د کوم ځای افغانستان الله باندې ټي وي ته داسې مخ راوړه ګوره اوس د ټي وي ته دی ټول خلک به دې ګوري اوس که نه لږ را دې خوا شه لږ را وروسته شه ستاسو نوم دې وروره علیم خان. کوم ځای افغانستان. جی او ستا زما نوم سید فارس دی د خپله د افغانستان یم. عثمان د کراچۍ. د کراچۍ ما وویل چې که ته راته ویل غواړې چې زه د پکتیکا ولایت یم مطلب لوی شوی په کراچۍ کې لوی شوی په کراچۍ کې دا هم ښه خبره ده زه په یوې خبرې پوه نه شوم زه چې څنګه راننوتم که نه نو زه خو هسې بس داسې یم چې د ټینګې نه یم که نه زه تاسو ولې په ګډا شوې بس موږ هم د ټینګې نه یو که نه یو افغانستان دی جی دا کومه خبره وکړه دا شی دی
دا درکوي. نو دا میوزیک چې کم تاسو غږوئ نو ډېر په شوق باندې واورئ همدغه سندرې د پښتو که تاسو نورې سندرې هم واورئ؟ نو موږ مختلف سندرې اورو ځکه چې لطیف ننګرهاری شو همدغسې نور هنرمندان شو ځکه چې مسافري په همدغه شیبې چې په همدغه لنډو مسافري شیبې خو کله کله اورو داسې ډېر وخت نه اورو ځکه چې بزنس کې وخت وي نو بزنس وخت کې سندرې نه اورو. بزنس په وخت کې سندرې اورېدل هم نه دي په کار. تاسو هم له غوندې خیال کوئ دې شي دپاره د کاروبار په وخت کې. وروره عمر دې راته له غوندې کم ښکاري؟ د څو کالو یې؟ 17 کال 18 کال عمر دی. 18 کاله عمر دی که نه؟ اول دې له غوندې زه مو ویرولم ما چې اوس ته اوس 70 به یادوې که نه؟ ما پښتو لږ پښتو مې لږ ګډه وډه دی د دې ورسره. پښتو خو د بالکل ټیک ټاک ته وروره ښه صحیح پښتو دی. کیزدا ده کړې یا واده ماده ده کړی؟ نه هېڅ هم نه شوي. ډېر مخکې نه راغلی که نه دې ته؟ جی ډېر په وخت راغلی عمر د کام ده او دې ته راغلی. بس دا خو د زندګي او هغه د حصه ده چې انسان ته هر څه کېږي مطلب مسافري او کوژده وزه هسه یو قسمت باندې دی او په قسمت کې لیکل شوي دي. نن خو تا په دا کوژدې په خوشحالۍ کې مونږ تړه مو واچو. بالکل مبارک ته تاسو ته خیر وایو. ما ته دې مبارکي راکړه. ما ته دې مبارک شي. او جی وروره ته راته ووایه څه درته ووایم؟ څونه وخت یې وشو دلته او کار څنګه دی؟ زما دلته 10 میاشتې شوي دي جی. 13 میاشتې کار ښه دی. 13 میاشتو کې چېرته په خپل وطن ته تللی؟ جی نه نه یې تللی. نو کله به ځې؟ ځم به بس دا 3 کاله چې پوره شي بیا به ځم. واده دې کړی؟ جی کوزدن مې شوی ده. ته چې ته واده وکړې بیا به هم ته 3 کاله تېرې؟ نه بیا خو به زر ځو. ولې اوس ولې زر نه ځې؟ اوس خو اول بار راغلی یم چې اګریمنټ شوی دی که نه 3 کاله به دلته تېروم بیا به ځم. بیا رښتیا ووایه تا چې ما ته ووایې اوس یو ساعت مخکې چې لږه شېبه مخکې تا هم دا خبره وکړه چې کله مو واده وشي بیا به وایې زر زر ځم. اوس دې راته ووایې چې نه اګریمنټ شوی دی. دا خو ارباب سره اګریمنټ شوی دی چې بیا به د اګریمنټ نه وي واده نه پس؟ بیا نشته اګریمنټ. که واده نه پس هغه اګریمنټ پې ختموې؟ بالکل بالکل. بیا به ورته څنګه اګریمنټ ورسره کوې چې زه به څونه وخت پس ځم؟ بیا به 8 میاشتې بعد ځم. 8 میاشتې به دلته یم بیا به ځم. دا قرارداد به بیا داسې ورسره لیکې؟ کوم خبره ده. حق د ښځې هم حق وي که نه د فیملي هم حق وي د مور هم حق وي د ورورانو حق ته که یاد کړی و اوس په داسې خبرې به زه نه کومه. خیر دی مطلب زما دا دی چې د فیملي هم حق شته دی. مور او پلار او د فیملي حق ته که یاد کړی و نو ته به په کال کالې. نه ټولو حق شته دی ټولو. او حق چې کوم صحیح حق دی بس هغه ته حق ورکول پکار ده. ښه وروره ته راته څه ووایه ښکلې شاعر یې ماشاءالله که نه اورېدلي م ډېر دي په خپله باندې مې م اورېدلي دي د ستا د خولې. اوس له غوندې راته څه ووایه؟ نو زه به دوه بیته درته ووایم چې وایي مسافرونو ته ډالۍ وي وایي مودې کېږي په مزله یم مسافر یم مودې کېږي په مزله یم مسافر یم جل وهلی وچه خوله یم مسافر یم دا قیامت خو د خدای نه راولي مورې چې ته مړی او زه نه یم مسافر یم. دا وګوره دا ویښته یې راباندې ودرولو دې ته وایي شاعري. ډېر ښه. دا ته پخپله کوې؟ دا زه خپله شاعره یم خو دغه دوه بیتونه چې زما په زړه کې وو او دغه مې وویل خو شاعر راته معلوم دی چې کوم شاعر دی. خو دا دوه بیتونه مې ډېر خوښېږي ځکه چې مسافرونو ته مې ډالۍ کړې دي او مسافرونه غواړم چې ویې ګوري واوري. وایي دوه بیته زما خپل دی وایي چې ستا پر جبین مې چې شین خال لیدلی پوهېږي څومره مې په سوال لیدلی غشې د غم مې روح په زړه خوړلی چې مې دا ستا ښکلی جمال لیدلی. دا زما خپل دوه بیتونه وو چې تاسو مې ډالۍ کړه. واه واه هاي 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 ډېر ښه ډېر ښه. ښکلې غوندې سندره ته وړاندې کوم تاسو ټولو ته وړاندې کوم. صحیح ده تاسو ټول به ترې ډېر خوند اخلئ خو هغه نه مخکې ترشه دې خوا پښتو کې یو څو خبرې وکړه. معلوم नहीं है ना बस तो संगे जोड़े चलो ये भी काफी है ये भी काफी है. تاسو به ټول ما ته په جمع باندې ووایئ که نه چې افغانستان زنده‌باد. صحیح ده؟ افغانستان زنده‌باد افغانستان زنده‌باد افغانستان زنده‌باد. قدرمن دوستانو ښکلې خشته و مزداره سندره ده.
قدرمن دوستانو خوږو مینوالو دا وه زموږ نننۍ ورځې خپرونه شمشاد او مسافر چې تاسو ته وړاندې کړه په دې هیله چې دا خپرونه به د ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې موږ نن راغلو دیره دوبۍ نه باردوبۍ ته دلته موږ مخکې هم راغلي وو خو دلته موږ نه غوښته شوې وه چې یو ځل دې بیا تاسو راشئ دلته کې یو خپرونه وکړئ پښتانه دلته په ګڼ شمېر باندې دي دلته کې خپل کاروبار کوي روزګار کوي خپل دوکانونه دي تجارت کوي نور دغه ځای به مې ستاسو خوښ شوی وي وړوکی غوندې بازار و منځ کې پکې ابره وه ابرې نه چې کله موږ دې خوا راغلو دلته به موږ دغو کسانو سره میلاو شو اوس ځو موږ واپس خپل ځي ته واپس به ځو دیره دوبۍ ته دا چې کومه دا تاسو ته شاته ښکاري دا دیره دوبۍ ده په دې دیره دوبۍ ته تللو لپاره به موږ په لنچ کې په کشتۍ کې سفر کوو قدرمن دوستانو تر بله خپرونه پورې به یو ځل بیا ستاسو په درنه شپړ کې حاضرېږم تر هغه پورې د خپل ځان خیال ساتئ ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ سره د خپل ټول ټیم تاسو نه اجازت غواړم په پاک الله مو سپارم د الله په امان